السلام علیکم. خبره ده د اشرف ولې دومره په سوچونو کې ډوب ناست دی؟ زما سلام ته یې ځواب هم رانه کړو. صبر چې ورشم پوښتنه ترې وکړم له نږدې نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شي. یاره اشرف جانه دا په کومو سوچونو کې غرق او ډوب روان یې؟ ولې څه پېښه ده؟ هې جوړې دې ورور ته دې ووایه دا ورور خو دې لا ژوندی دی. هاي څنګه په سوچونو کې نه ډوبېږم؟ ته دا کور وګوره او دا کلب وګوره. اشرف جانه ولې کلب دې ولې ورته اچولی؟ هاي فریده څه خبرې چې کلب مې ولې ورته اچولی دی؟ د مجبورۍ نه مې ورته اچولی دی. په خپل کور کې نشم اوسېدی. اشرف جانه ولې په خپل کور کې څنګه نشي اوسېدی؟ ولې چا خو ته در باندې څه دعوه نه ده کړې؟ هاي فریده دا مې خپل کور دی خو نشم کې اوسېدی. پښتانه یو که نه بې ستره کېږو. تا دا پاس کورونه لیدلي دي چې څه ډول یې راباندې جوړ کړي دي. زړه مې غواړي چې هغه ساره نه وي هغلته وایم چې خیمه ووهه او هغلته کډه واړوه. وایم د دې ځای نه مې هغه ځای ډېر خوښېږي چې هلته کډه واړم او ځان ته خیمه ووهه. ها دا خبره ده. دا خبره ده که نه فرید جانه؟ وایم د کور چاته په کرایه ورکړه. د خدای دوسته چې زه نه پکې اوسېږم بل به څوک پکې اوسېږي. ښه زه درته زه به دلته بیا واخی دی ولا چې هغې ته هم ډېر په سوچ او فکر کې یم. یو پوښتنه به یې وکړم. ورځه په مخه دې ښه زما هسې دا پیتاوی په برخه رسېدلی دی او دلته به کښېنم خپل فکرونه او سوچونه به وهمه. ښځې دردونه مه کوه په تک شنه دي هر وخت لګیا یې په انګړ دې ورکولم. سړی اوس هر وي لوړ دي د خاله خو کله کله خو راته دا زړه وایي چې ننه یې که نه خو داسې هم مه کوه که نه سړي لاس به د نور هم خوښ شي. وکم څه د دې ظالمانو د لاسه زه څنګه ژوند په خپل کور کې وکړم؟ خیر ده ګزاره به کوو. نن یې که سبا یې په دې بدۍ مزه واوړم. صبر وکړه. ستړی مه شې. قربان دې شمه. سلیمه ښه جوړې ژوندی مې ولیدې ښه جوړې. کورو کې خیرات دی؟ کور کې خیرات دی ښه جوړې. زوره وره ته دا دروازه ولې ټکوې؟ ستا خو خپل کور دی داسې راننوځه. راځه 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 ځان لري ښه کورو کې خیرات دی چې ژوندی مې خپله هم ښه راځه. ورونه خپله نه شي خوشحاله اوسې خورې. شکر دی خورې. ورکې چرګۍ راغو وږی مې تړې وادې. الحمدلله خورې زه داسې وینم عجیبه خبره ده ستا دا بورکا او دا د ځای جارو کول دا خو عجیبه خبره ده ولا چې دا خو نوې نمونه ده. نه خورې په خپل کور کې ځای جارو کول او دا برکا کوم څه به ښار ته خو نه یې وتلې نو په خپل کور کې څوک برکا په سر یې. وای وروره خدای نېر وستلې ته څه وکړو؟ زه ته ورځه چای غم وکړه ما ته به بیا نو دلته غوړې وکړه زه مې په خبره پوهېږم. ته کېښو نه ته کښېنه. سلیمه زه خو دې ته حق حیران پاتې شو
په رښتیا درته وایم ټوکه نه کوم خپل کور کې زما خور په سر باندې چدري او ګورکا اچوله او په خپل کور کې د ټوپک په لاس کې کلاشینکوف په لاس کې در سره دی دښمندار هم نه عجیبه خبره ده زه خو لا بلکل د تا حیران یم څه درته ووایم دومره سخت مشکلو کې یم که نه چې حد نشته وایم کله د یو ګاونډي نه په عذاب کله د بل ګاونډي نه په عذاب دا ګوره د دې خوا ګاونډي سره مې پرون وهل ډبول کړي دغه د لاس په دې خبره او اوس مې نو دې بل پسې ټوپک راخیستی دا په پښتو نه پوهېږي په سمه خبره نه پوهېږي ځینې بعد مې د ټوپک په ژبه پوهېږم سلیمه ساړه خوره ما په خبره باندې پوه څنګه ساړه وخورم زما ښځه په خپل کور کې په خپل انګړه کې په چادرۍ کې ګرځي په بورکه کې ګرځي او دا ظالمان په دویم منزل په دریم منزل کې راولاړي په ویښتو کې ګوتې وایي سرونه ګمنځوي زه بې ساتره یم وروره عجیبه خبره ده دلته ستا په لاس کې ټوپک وینم او ګاونډیتوب دې ته وایي وایم چې ګاونډیتوب خو ډېر حق لري په کور کې دې څه پخ کړي وي هغه به ګاونډي ته لیږي دا ګاونډیتوب دی چې ته ورنه بې ستره یې زه خو وایم چې د دې ټوپک نه هم تېر شه او د دې کور نه هم تېر شه کوم بل ځای ته کډه یوسه ښه خبره کوې وروره خو ته په دې ښه پوهېږي چې زه بل ځای کې کور چېرته لرم چې لاړ شم د کرۍ مخه زه نه وینم دغه یوه جونګړه لرم دومره وس زما نشته چې د دې غوندې 4 منزله جوړه کړم او په دې کې مې دغه د ژوند لکه په قبر کې داسې شوی سلیمه زه خو وایم چې تا خرڅ کا په بل ځای کې به یو ځای واخلې هلته به کور جوړ کړي وروره په هر ځای کې هم دا حال دی هر ځای ته چې لاړ شي د یو کس به 4 منزله 3 منزله کور وي بل به د جوړولو وس نه لري د هغه به 1 منزل کور وي هغه ترې لاندې وي ظالمانو چې 3 منزله کور جوړوئ خو دومره فکر هم کوئ که نه چې دا بل ګاونډي رانه بې ستره نه شي د پښتنو وطن دی سلیمه ته ملامته نه یې زه تا نه ګرم دا اوس چې راتلم هلته زما یو انډیوال دی اشرف نومیږي هغه هم د کور دروازې ته همداسې سندم ناست سوچونه او فکرونه ما ورنه پوښتنه وکړه چې ولې اشرفه ولې دلته داسې په سوچونو او فکرونو کې ډوب ناست یې خبرې څه یې راته وویل څه یې وویل ویې ویل چې دا د دروازې ته مې چې کلف اچولی د یوې خوا نه م یو 3 پوړیزه ودانۍ د بلې خوا نه م په منځ کې د ده کور ټول بې ستره و زه خو وایم چې د ښاروال صاحب د ښاروالي څه کوي نو ولې هېڅوک هم په کیسه کې نه دي وروره دې خبرو غم هېڅوک هم نه خوري څوک چې پیسې ډېرې لري خدای دې وکړي چې 10 منزله جوړه کړي او چې پیسې نه لري هغه خپل کور به ترې پاتې وي ګرځي به همداسې سلیمه وخه دې نه ده چې د والي صاحب ته ورشو هغې سره به دا خبره یاد وکړو چې دا 3 پوړیزې یا 4 پوړیزې ودانۍ د نورو کورونو په سر باندې را جوړېږي هغې ته به ورشو کیدی شي خدای خو مهربانه دی والي صاحب ډېر ښه سړی دی هغه به هغه وکړي ځه چې ځو زه ورسره بلد چې یم باور مې نه راځي خو ته خو ځه خو سړی ته راځه د غریب سړي په خوله څو پیاز هم نه خوري خو ته کښېنه سړیه دا ټوپک به کې د ټوپک دې راخیستې هغې سره به دا خبره یاد وکړو ځه چې ځو یعنې یقین لرئ چې زموږ خبره به ومني انشاءالله دا به مني ولې به یې نه مني ځه چې ځو ځه نو خدای دې ستا قدمونه برکتي کړي ځه